أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، پرون موږ او تاسو حروف تهجي وویلې. هغه لومړني حروف وو چې د هغه یو ارزیابي کوو. اول حرف د تهجي څه شی وو؟ الف. الف څه رقم تلفظ کیږي؟ ما ته وګورئ، الف. تاسو طبعا یاد دی. ورپسې دویم حرف وو با چې نقطه‌دار حرف وو، اندازې سره هم تاسو آشنا شوي یاستئ. دریم حرف د حروف تهجي څخه تا وو، دا هم تاسو پیژندلی. او څلورم حرف د تهجي چې وو ثا، دې سره هم تاسو آشنا شوي یاستئ. او پنځم حرف د تهجي جیم وو، دې سره هم تاسو آشنا شوي یاستئ. او ورسره شپږم حرف ها وو چې دا تاسو هم یاد کړئ او هم مو کورنۍ دنده کړې. ورسره آخري حرف د تهجي چې پرون موږ ویلی و حرف وم حرف د تهجي چې وو خا، دا تاسو یاد کړئ او لیکلی مو ده. او انشاءالله که مشکل نه لرئ، ټولو کورنۍ دنده کړې، مننه. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو درس څه شی ده؟ قرآن کریم ده. مضمون مو څه شی دی؟ قرآن کریم. مضمون مو څه شی دی؟ قرآن کریم ده. یاد مو کړئ انشاءالله چې مضمون مو قرآن کریم ده. موضوع زموږ په دې قرآن کریم کې څه دي؟ حروف هجا دي. حروف هجا. او د درس اومه صفحه ده، دویمه صفحه د درس ده. راځو موضوع ته. موضوع زموږ او ستاسو حروف تهجي دي. حروف تهجي او یا حروف هجا. په ننني درس کې موږ او تاسو څو حروف وایو شاګردانو؟ شپږ حروف وایو. د دې شپږ حروفو د نومونو سره او د دې صحیح ادا سره اشنا کیږو. د دې شپږ حروفو څخه لومړنی حرف څه شی ده؟ بال خانه دال دی. څنګه لیکلی کیږي؟ څنګه تلفظ کیږي؟ او څنګه د دې هغه ادا واقعي ادا او صحیح نطق ده. دا څه شی ده شاګردانو؟ دال دی. څه شی دی؟ دال. د دې هغه اندازه او یا د دې دا نوم څه رقم ده؟ داسې به نوم لیکو. موږ په دې حرف کې لکه موږ او تاسو دغه ته څه وایو؟ موږ او تاسو دې ته وایو مارکر. اما دا مارکر چې موږ داسې ګورو بل ورسره قلم اکو، نو د دواړو د نوم ترمنځ توپیر شته. نو داسې د هر یو حرف تهجي یا حروف هجا د نوم ترمنځ توپیر او اوږدوالی او لنډوالی شته. نو د دې اندازه د اوږدوالي څو ده؟ شپږ. اندازه د اوږدوالي د دال څو ده؟ شپږ. ما سره تکرار کوئ، دال. تکرار کوئ، دال. تکرار کوئ، دال. یاد مو کړو انشاءالله. ورپسې ځو نهم حرف ته چې هغه څه شی ده؟ ذال دی. ګرانو شاګردانو، کله چې تاسو دغه ذال ادا کوئ
نو څنګه به ادا کوئ؟ د ژبې څوکه او د بره دوه غاښونو څوکې به سره یو ځای کوئ او دا زال به ادا کوئ. ذال څنګه به ادا کوئ؟ ذال. د دې انوم څنګه ده او د دې هغه اندازه د مد څومره ده؟ زه تاسو ته دلته لیکم. نوم یې څه شی شو؟ ذال. تکرار کوئ ما سره؟ ذال ذال. یاد مو کو مد اوږدوالی څومره ده؟ 6 حرکته. ورپسې راځو بل حرف ته چې هغه حرف را ده. حرف څه ده؟ را ده. را سره رقم هم لیکلی کېږي، سره رقم لوستلی کېږي او سره رقم د هغه شکل ده. نو دغه یې لیکل دي. دا څه شی ده؟ را. تکرار کوئ را شاګردانو؟ را. تکرار کوئ را. تکرار کوئ را. د دې اوږدوالی څومره ده؟ 2 حرکته. ځکه د دې نوم د 2 حروفو څخه جوړ شوی ده چې یو ری ده او بل الف ده. را څو حرکته ده؟ 2 حرکته. د مد اوږدوالی پرې څومره ده؟ 2 حرکته. را. ورپسې حرف ته ځو. دا څه شی دی ګرانو شاګردانو؟ زا. څه شی ده؟ زا. دا به څنګه تلفظ کوو؟ زا. لکه موږ تاسو بعضې هغه پیژنو، لکه که شاتو مچۍ وګورئ نو هغه څنګه اواز کوي؟ یو بزاری کوي. نو دا به هم داسې هغه سره په ډېره نرمۍ زا ادا کوئ چې زا. او اندازه د مد یې څومره ده؟ نوم یې څنګه لیکلی کېږي؟ ګورئ داسې. دې زا سره چې الف ولیکو نو دا به نوم شي، دا به هغه تلفظ شي، دا به هغه واقع ادا شي. او اندازه د مد پې څومره ده؟ 2 حرکته ده. راځو وروستني حرف ته چې هغه سین ده. څه شی ده؟ سین ده. سین. ما سره تکرار کې شاګردانو؟ سین. ادای کوي سین. ادای کوي سین. سین څو غاښونه لري؟ 3 غاښونه. او اندازه یا نوم یې څنګه لیکلی کېږي؟ د څو حرفو څخه جوړ ده؟ 3 حروفو څخه. طبعا د دې اندازه به څومره شاګردانو؟ 6 حرکته. لکه زموږ او تاسو د دې مثال لرو په قرآن کریم کې یاسین. که یو سړی و یاسین غلطه ده. حرکت پې څومره ده؟ 6 حرکته. یاسین د څو حروفو څخه جوړ شو؟ د 3 څخه. اندازه به یې څو وي؟ 6. یادم کړه. مننه. ورپسې بل حرف ته ګرانو شاګردانو چې هغه څه شی ده؟ شین ده. د سین هوندې مکمله لیکلی کېږي، لیکن فرق دا ده چې سین کومه نقطه نه لري، اما شین 3 نقطې د پاسه لري. دا څه شو؟ شین. ما سره تکرار کوئ شین. تکرار کوئ شین. تکرار کوئ شین. نوم مکمل د سین هوندې ده. هیڅ فرق نشته مګر 3 نقطې پې د پاسه کوو. د سین نه شیته وړي شین ته. نو چې کله تاسو په دې پوه شئ چې د 2 حروفو څخه زیات شو نو اندازه د مد به یې څومره وي؟ اندازه د مد به یې 6 حرکته. ګرانو شاګردانو په یاد مو اوسه چې د دې درس په آخر کې هم یو نصیحت کوو. قال النبي صلی الله علیه وسلم خیر الناس من ينفع الناس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی بهترین ستاسو هغه څوک دی چې نورو ته نفع او ګټه ورسوي. ومن الله توفیق.